اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت 90مه برخه. په تیره برخه کې مو د معراج د واقعې بیان کوي، څو تر دې ځایه پرې مو بیان رسولی و چې نبی علیه الصلاة والسلام اول اسمان ته پورته شو او هلته یې د آدم علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو. دلته په دغه اول اسمان کې رسول صلی الله علیه وسلم نور هم ډېر عجیب شیان ولیدل چې د هغو د جملې څخه یې داسې خلک ولیدل چې په یو لو واله کې اوبازي کوله. ځینې علما وایي چې دغه واله د وینو و، یعنی د اوبو پر ځای وینې پکښې بهېدې. دغو نفرو به په دغه وینو کې اوبازي کوله، څو په ډېره ستړیا سره به د ولي غاړې ته راورسېدل. د ستړیا په سبب به یې خولې وازې نیولې وې، خو دلته د ولي پر غاړه به ملایکو پر مخ په ډبرو ویشتل، حتی مخان به یې زخمي سول او وینې به ځینې بهېدې او بیرته به په د اوبازي باندې هغه بل طرف ته رهي سول، خو هلته بیا دغه د ډبرو وارونه پر کېدل. رسول صلی الله علیه وسلم په تعجب کې شو، ولیا جبرائیل دا څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام وویل دا هغه خلک دي چې د یتیمانو مال به خوړی، نو هر هغه څوک چې د یتیمانو مال خوري نو پس له مرګه به په عالم برزخ کې د قیامت تر ورځې دا عذاب ورکول کېږي او بیا په قیامت کې جزا د دوزخ عذاب دی. دغه هغه اولنی او کوچنی عذاب دی چې د مخه تر قیامت ورکول کېږي او په قیامت کې بیا اشد عذابونه ورته ګوري. رسول صلی الله علیه وسلم هلته نور خلک هم ولیدل چې ډېر لوی نسونه او ډېرې لوخېټې وې، ستوني ستخ پر مځکه پراته ول او د فرعون قوم به د هغو پر خېټو او پر نسو تېرېدی. تاسو ته معلومه ده چې الله جل جلاله د مخه تر قیامته په عالم برزخ کې د فرعون قوم ته جزا ورکوي او جزا یې په دې ډول سره ده چې په یوه شپه او ورځ کې 2 واره اور ته بیولل کېږي. یعنی اوس یې عذاب پرلهپسې نه دی، فقط یو وار په ورځ کې او یو وار په شپې کې او پر اور باندې ور ارزیږي او بیا بیرته راوستل کېږي. دغه جزا تر قیامت د مخه ده او بیا په قیامت کې اشد عذاب ورکول کېږي. نو دغه د فرعون قوم کم خلق چې ول داسې به اور ته بیول کېدل او بیرته به راوستل کېدل، د دغو لوی نسو خلکو پر خېټو به تېرېدل. رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه ولیا جبرائیل دغه څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام وویل یا رسول الله دغه لوی نسي خلک سود خوړونکي دي، هغه چې په دنیا کې یې سود کوي او ربا یې خوړله. هغه کسان چې د دوی پر نسو باندې تېرېږي هغه د فرعون قوم دی چې 2 واره عذاب ته بیول کېږي، خو د تګ او د راتګ لارې د دغو سودخورو د نسونه دي چې پر هغو باندې تېرېږي. دا هغه کسان دي چې دا نسونه یې پړسېدلي دي او نور قوم یې پر نس ورخېږي چې په دنیا کې به سود او ربا خوړله او د دې معاملې به کوي. نو هغه کسان چې سود او ربا کوي هغه بد او حرام کار کوي او الله جل جلاله د دغو خلکو ته د جزا او د تهدید پر قسم باندې په سورة البقره 209 نمبر آیات کې ورته فرمایلی دي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فأذنوا بحرب من الله ورسوله. یعنی تاسې د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ د پاره ځانونه تیار کړئ. هغه څوک چې سود او ربا کوي هغه ته به د قیامت په ورځ وویل سي اسلحه دې راواخله. سود خوړونکی به ووایي چې د چیش دپاره؟ وایي د الله سره د جنګ کولو دپاره. او هر هغه څوک چې د ربا مال خوري هغه به د قیامت په ورځ د پیریاني او د میرګیاني سړي پر شکل باندې راپورته کېږي. دا هم تاسو ته معلومه ده چې پیریاني او میرګیاني سړي پر لار نشي تللی، چپه کېږي او بیرته راپورته کېږي. نو د ده به هم دا حال. سود خوړونکی انسان دغه ټول تکالیف او د قیامت عذابونه دا به د دې دپاره قبلوي چې دغه نابوده او بې بقا دنیا د یو څو خسیسې پیسې، دا یو څو 15 پیسې او 15 روپۍ د دې دپاره دا ټول عذابونه پر ځان باندې وړي.
او بیا رسول صلی الله علیه وسلم داسې خلک ولیدل چې د هغو سره وراسته او بدبویه خواړه ورسره پراته ډیر بدبویه تللی خو په عین وخت کې نور پاک او تازه خواړه او خوندور خواړه هم ورسره پراته وو مګر دغو خلکو به هغه پاک او تازه خواړه پرېښول او هغه بدبویه او راسته خواړه به خوړل رسول صلی الله علیه وسلم په ډیر تعجب شو چې څوک به داسې وي چې ښه او تازه خواړه پرېږدي او بدبویه او راسته نجس خواړه خوري نو ویې ویل چې یا جبرائیل دا څوک دی جبرائیل علیه السلام وویل دا زناکاره دي هغه زناکاره چې حلاله او پاکه زوجه به پرېښوله خوبیس او نجس ناروا ته به رجوع کول رسول صلی الله علیه وسلم دلته په اول اسمان کې ډیر شیان ولیدل او بیا د اول اسمان څخه دویم اسمان ته د جبرائیل علیه السلام په ملګرتیا تشریف یووړ هلته هم نور ډیر عجب شیان ولیدل چې پر هغه سربیره دوه مشرف او معزز انبیا علیه السلام هم ولیدل چې یو عیسی علیه السلام او بل یحیی علیه السلام دواړه ځوانان او الله جل جلاله ته مقرب انبیا ول رسول صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام د شکل او د قیافې وصف بیانوي و عیسی علیه السلام په رنګ باندې سور یعنی د مخ رنګ یې د سپینوالي څخه وسوروالي ته مایل و نه جګ نه ګردی یعنی میانقد و پر مخ یې ډیر خالونه درلودل کله چې به سر وشوروي ستا به دا خیال سو چې اوبه ځینې څڅېږي یعنی وریښتان یې داسې لانده معلومېدل که څه هم هغه به لانده نه ول دا د عیسی علیه السلام وصف او د ښایست بیان چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته بیانوي بیا رسول صلی الله علیه وسلم دریم اسمان ته تشریف یووړی هلته یوسف علیه السلام ولیدی رسول صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې فرمایي والله ما رأیت اجمل منه یعنی قسم په الله تر هغه ښایسته مې نه دی لیدلی او بیا فرمایي هغه ته نیم ښایست ورکول سوی و څنګه نیم ښایست خلک د دې جملې او مقصد ته نه متوجه کیږي مقصد یې دا دی چې الله جل جلاله چې څومره ښایست خلق کړی دی او پیدا کړی دی هغه پر دوی حصې ویشل سوی دی یوه حصه یې یوازې یوسف علیه السلام ته ورکول سوې ده او هغه بله حصه یې ټول بشر ته ورکول سوې ده نو ته دغه جمال او ښایست ته فکر وکړه چې یوسف علیه السلام به څونه ښایسته و د مصر ښځو پر زلیخا باندې ملامتي ویله چې زلیخا د خپل مریي څخه نفساني غوښتنه کړې ده نو زلیخا و هغو ښځو ته مېلمستیا جوړه کړه ښځو ته یې میوې او چړې کښېښولې او بیا یې یوسف علیه السلام ته وویل ورسه کله چې یوسف علیه السلام ورغلی هغه ښځې دغه د ده و بې مثاله ښایسته په حیرت کې ډوبې شوې په خپلو ځانو نه پوهېدی د مبهوته او بېحاله شوې تر داسې اندازې چې د میوې په عوض او د میوې په بدل کې خپل لاسونه په چړو پرېښول او په ځانو نه پوهېدې لکه الله جل جلاله چې دغه د دوی حال په قرآن مجید کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما رأينه أكبرنه کله چې دغه ښځو یوسف علیه السلام ولیدی ډیر زیات ښایسته یې ولیدی او ډیر زیات ښایسته یې وبلل وقطعن أيديهن او پرلپسې خپل لاسونه پرې کړل الله جل جلاله داسې نه وویل چې وقطعن یعنی د طوا په زور سره نه وویل ځکه چې په دغه صورت کې مقصد یو وارې پرې کېدلی بلکې الله جل جلاله د طوا په شد سره وفرمایل چې ترجمه داسې کېږي چې څو واره پرې کېدل وکول نو هغه ښځو یو وارې نه بلکې په تکرار سره خپل لاسونه په چړو پرې کول او په ځان نه پوهېدې وقلنا حاش لله ما هذا بشرا او دغه ښځو ویل الله د عجز او د نقصان څخه پاک دی دغه ځوان انسان نه دی ان هذا الا ملک کریم نه دی دغه ځوان مګر مکرمه ملائکه ده دا شکل د بشر شکل نه دی بلکې لکه یو ښایسته ملکه داسې غوندې یوسف علیه السلام ښایست په دغه اندازه سره و مګر د یوسف علیه السلام درجه او د مقام د ښایست په سبب نه دی بلکې درجه په نبوت سره ده او په هغه علم او په هغه حکمت سره ده چې دته الله جل جلاله ورکړی دی بیا رسول صلی الله علیه وسلم څلورم اسمان ته تشریف یووړی هلته ادریس علیه السلام ولیدی هغه
شراغلی ووی او بیا له هغه ځای څخه پنځم اسمان ته ولاړی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هلته په پنځم اسمان کې مې هارون علیه السلام ولیدی چې یو عزتمند شیخ او معتبر سړی و. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم شپږم اسمان ته تشریف یوړی او هلته یې مکرم رسول کلیم الرحمن موسی علیه السلام ولیدی. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم اوم اسمان ته تشریف یوړی او هلته بیت المعمور ولیدی. بیت المعمور د اهل سما د پاره کعبه ده، لکه څنګه چې دلته په مځکه کې د انسانانو او پیرانانو د پاره کعبه سته، لمونځ ورته کوي، طواف ورکوي. همدارنګه د اهل سما د پاره کعبه سته چې هغه ته بیت المعمور ویل کیږي. او الله جل جلاله دغه بیت المعمور د سورۃ طور په څلورم آیات کې ذکر کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم دغه بیت المعمور په باره کې فرمایي د ورځې او یا زره ملائکه طواف ورکوي او هغه ملائکه ته بیا د قیامت تر ورځې بل نوبت نه ورسیږي. هر ورځ نوري نوي او یا زره ملائکه د طواف لپاره ورته راځي. دا د الله څونی مخلوق دی، لکه الله جل جلاله په سورۃ مدثر 1 نمبر آیت کې فرمایي وما يعلم جنود ربك الا هو. د الله مخلوق او لشکري خپل الله ته معلوم دي چې څونه مخلوقات الله پیدا کړي. دغه اوم اسمان په ملائکو ډکو او ټول ملائکه د الله جل جلاله په عبادت مشغوله وي، څوک پر سجده، څوک پر رکوع او چا تسبیحات ویل. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه اوم اسمان کې یو ویش ځای نه وو مګر هلته ملائکه او الله ته سجده یا عبادت کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دلته مې یو سړی ولیدی چې بیت المعمور ته تکیه کړی و او هغه سړی تر هر چا د ستاسي د ملګری سره مشابه و. ستاسي د ملګری د لفظ څخه د رسول صلی الله علیه وسلم خپل ځان مقصد دی، یعنی هغه سړی فرنګ او په شکل، قیافه او په کړه وړه کې زما سره مشابه و. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پوښتنه مې وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دی؟ هغه راته وویل چې دا ستا پلار ابراهیم علیه السلام دی. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د یو اسمانه بل اسمان ته تشریف وړي او دغه انبیا او رسولان یې هلته لیدل، دا یوازې لیدل نه ول بلکې هغه انبیا علیه السلام ورته راتلل، سلام یې ورسره کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم استقبال او شرغله کوي، خبرې ورسره کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت تصدیق کوي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه اوم اسمان کې د اسمان او هغه اخیری حدود ته تشریف یوړي او دلته جبرائیل علیه السلام د دویم واري د پاره په خپل واقعي شکل او صورت ولیدي چې بیا یې تر دغه ورسته په خپل چهره او شکل نه دیندل، ځکه جبرائیل علیه السلام دغه ټول کلو په جریان کې چې به وحی راوړلې هغه خپل حقيقي او ملکی شکل سره نه راتلی. د رسالت په ټوله موده کې فقط 2 واري په خپل شکل او صورت رسول صلی الله علیه وسلم ته ښکارا شوی دی. اول واري د بیاست په شروع کې چې د هغه بیان مخکې درته کړی دی او دویم وار دغه د معراج په شپه کې. دلته د اوم اسمان په اطرافو کې د سدرۃ المنتهى د درختي دلته جبرائیل علیه السلام په خپل واقعي شکل ورسول صلی الله علیه وسلم ته ځان ښکارا کړ، لکه چې دا بیان الله جل جلاله د سورۃ النجم په 14 او 14 آیات کې کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. او خامخا محمد صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام په خپل شکل دویم وار په اوم اسمان کې د سدرۃ المنتهى د درختي یا ونې سره ولیدي. د سدرۃ المنتهى درخت یا ونه د لوړو او کښتو مخلوقاتو په منځ کې ویش او سرحد دی. پورتنی مخلوقات لاندې او کښتنی مخلوقات لوړ نشي تللی. د کښته طرف اعمال او احوال د سدرۃ المنتهى پورې ورځي او له لوړه طرفه الهي اوامر او احکام د سدرۃ المنتهى پورې راکښته کیږي. او جنت هم دلته د سدرۃ المنتهى د ونی سره دی، ځکه الله جل جلاله فرمایي عندها جنت المأوى. وای د دې سدرۃ المنتهى سره نږدې جنت المأوى هم شته. نو رسول صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام په ملګرتیا هغه ځای ته ولاړی چې هلته هیڅ بشر نه دی تللی، هیڅ انسان دغه مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې داسې ځای ته ولاړی چې هلته نه بشر او نه ملکه تللی ده بې له جبرائیل علیه السلام څخه. فقط دغه جبرائیل علیه السلام دغه ځای او مقام ته ورغلی دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دلته مې جبرائیل علیه السلام ته وکتل
چې هغه په داسې شکل سو لکه هغه څیري او زړه شړېدلې بوریا. دا ټول د الله جل جلاله د بیرې څخه. دا د جبرائیل علیه السلام حال و. هغه جبرائیل چې ذی قوه و، ذی جبروت او شدید القوا و. دی الله جل جلاله شدید القوا بللی دی، یعنی د شدید قوتو خاوند. خو دغه شدید القوا جبرائیل په دغه مقام او قرب ته چې کله ورسېږي د الله د بیرې دغه حال وي. دلته نو جبرائیل علیه السلام ودرېدی، ولیا محمد صلی الله علیه وسلم مخ ته ولاړ سه، ورته مخه سه، مګر زه قسم په الله که یو قدم نور و مخ ته سم د الله جل جلاله په الهي نور به وسوځل سم. لکه سعدي رحمه الله چې په دې باره کې اشعار ویلي دي: شبی برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرمی در تیه قربت برند، که در صدر جبریل ازو بازماند. بدو گفت و سالار بیت الحرام، که ای حاملی وحی برتر خرام. چو در دوستی مخلصیم یافتی، عنانیم زی صحبت چرا تا پتی. بگفتا پراتر مجالم نماند، بماندیم کنی روی بالیم نماند. اگر یک سری موی برتر پریم، فروغی تجلا بسوزت پرم. جبرائیل علیه السلام وویل: قسم په الله که یو قدم ورده مخه سم د الله په نور به وسوځل. نو رسول صلی الله علیه وسلم حبیب الله محمد رسول الله یوازې مخ ته ولاړ. داسې ځای ته ولاړی چې هلته نه بشر تللی دی نه ملکه. دا د الله له طرفه د دې امت و رسول صلی الله علیه و وسلم ته عزت او اکرام دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: ورده مخه سوم او مخ ته ولاړم څو د سدرة المنتهى درختي او ونې ته ورسېدم. رسول صلی الله علیه وسلم د سدرة المنتهى د ونې تعریف او بیان راته کوي او فرمایي: دغه ونه یو عادي ونه وه. د دغه ونې پاڼې لکه د فیل غوږونه لوی لوی غټې غټې پاڼې وې. په ښکاره او په ظاهره د ښایست کم خاص شی نه پر معلومېدی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: زه پر دغه حال وم چې د الله جل جلاله د نور تجلی او روښنایي او رڼا دغه د سدرة المنتهى پر ونه ښکاره سوې او ونه په دغه الهي نور باندې پټه سوه. لکه الله جل جلاله په سورة نجم کې فرمایي: اذ یغشی السدرة ما یغشی. یعنی کله چې دغه د سدرې ونه هغه شي پټه کړه چې پټه یې کړه. یعنی د رب جل جلاله تجلا او انوار پر دغه ونه پلوشي او رڼاوې واچولې. ما زاغ البصر وما طغى. د محمد صلی الله علیه وسلم سترګې نه وې ګرځېدلې بلې خواته، یعنی د ډیر ادب په سبب یې بل طرف ته هیڅ کتل نه. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. د الله د اولوهیت او قدرت لوی علامې ولیدې. رسول صلی الله علیه وسلم د سدرة المنتهى ونه یا درخته ولیدل، هغه هم په داسې حال کې چې بیله کوم حائله او بیله یو پردې او د الله جل جلاله په انوارو باندې پټه وه. دا څونه لوی مقام او څونه لوی درجه ده. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: کله چې دغه ونه په الهي نور باندې پټه سوه، د هغه خپل عادي حالت واوښتل، شکل او رنګ یې تغییر وخوړی او بدل سو. په دغه وخت کې د دې ونې د بهار او د سنگار داسې حال و چې د هغې د حسن او د جمال حال هیڅ بشر نشي بیانولی. شاخونه یې یاقوت او زبرجد سول. د ونې پر شاوخوا داسې ښایسته شان ګرځېدل لکه د سرو زرو پتنګان یا طلایي پتنګان. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: د سدرة المنتهى د ونې شکل دونه فرق وکړي او د ښایست هغې درجې ته ورسېدل چې د هیڅ انسان په وس او طاقت کې نه ده پوره چې د هغې د حسن او د جمال تعریف او توصیف وکړي. ژبه او الفاظ د دې څخه عاجزه دي چې د سدرة المنتهى د ونې د وصف او د ښایست بیان دی وکړي. دا په هغه حال کې چې الله جل جلاله په نور او په تجلو باندې پټه کړه. دا د چا ژبه د دغه توصیف او تعریف عاجزه شوه؟ د هغه چا ژبه چې تر ټولو انسانانو فصیح او بلیغ دی. د رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ژبه د سدرة المنتهى د ونې د حالت د بیانولو څخه عاجزه شوه.
حال دا چې رسول صلی الله علیه وسلم تر ټولو انسانانو ډیر فصیح دی. دغه د سدرۃ المنتهى ونه د الله جل جلاله د مخلوقاتو یو مخلوق دی، خو کله چې د الله په نور باندې پټه شوه، سید البشر اکمل البشر صلی الله علیه وسلم د توصیف او د بیان څخه عاجز شو. نو په خپل د حق جل جلاله د الله جل جلاله په باره کې څه خیال او فکر کوي چې هغه به څونه شایسته وي. دا خبره تر خیال او تر فکر لوړه ده. کمال الجمال الله لره دی او جمال الکمال رب العالمین لره دی. په دغه مبارک او عجیب ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم د خپل رب سره بلا حائله او بلا وایستي خبرې وکولې. د دوی په مابینځ کې هیڅوک نه وحی وي او نه کوم ترجمان. حق جل جلاله بلا وایستي خبرې ورسره وکولې. موسی علیه السلام خو کلیم الله دی، ابراهیم علیه السلام کلیم الله دی، خلیل الله دی، او زموږ معزز پیغمبر رسول صلی الله علیه وسلم هم کلیم الله دی، خلیل الله دی، هم حبیب الله دی. ټول شرف او عزت د الله د طرفه پر رسول صلی الله علیه وسلم کې سرجمه شوی دی. په دغه نادره او نه پیښیدونکي ملاقات کې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم امر کوي چې په خپل امت باندې لمونځ فرض وګرځي. الله جل جلاله چې کوم عبادتونه پر موږ فرض کړي دي هغه ټول د جبرائیل علیه السلام په واسطه سره راته راغلي دي. ټول حلال او حرام، ټول فرائض لکه روژه، زکات، حج او نور ټول احکام موږ ته د وحی په واسطه را رسول شوي دي او را باندې فرض شوي دي. بې له لمانځه لمونځ د الله په مستقیم امر سره او د الله په مستقیم خبرو سره بې له واسطې را باندې فرض شوی دي. د الله په قدرت کې ولا او کولای سوای چې لمونځ هم د وحی په واسطه را باندې فرض کی، مګر یا د دې دپاره چې اسلام د لمانځه په درجه او مقام باندې پوسی او په اسلام کې د لمانځه مقام معلوم شي، نو په لمانځه سره بې له واسطې امر وکړي. دا هم د الله په قدرت خو چې رسول صلی الله علیه وسلم پر مځکه وي او بې له واسطې په لمانځه سره امر کوي چې پر مځکه بې له واسطې خبرې ورسره وکړي. مګر یا رسول صلی الله علیه وسلم لوړ بوتی او هلته په دغه مشرف مقام کې لمانځه باندې امر کوي او د لمانځه فرضیت یې ورته صادر کوي. دا د دې دپاره چې موږ مسلمانان د لمانځه سره بې پروایي ونه کوو او د لمانځه په درجه او په مقام باندې پوه شو. الله جل جلاله په دغه مشرف او معزز ځای کې په لمانځه مکلف کو. نو خود رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي زموږ او د کفارو په مابینځ کې فرق لمونځ دی. که چا لمونځ پرېښوی هغه کافر سو او اسلام او لمونځ د اسلام عمود او تنبه ده. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. چې دا د لمانځه په باره کې لوی امر دی. د لمانځه دپاره د عمر شرف او عظمت کافي دی چې د الله په مستقیم امر سره فرض شوی دی او په داسې مبارک ځای کې فرض شوی چې هلته نه بشر رسېدلی دی نه ملکه بې له سرداري کونی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دلته باید د لمانځه لوړه درجه او لوی مقام د یو مثال پر راوړلو سره هم باید بیان کو. او مثال خو د ممتنعاتو څخه نه دی. هغه مثال به داسې بیان کو چې په دنیا کې دا معمول او قانون دی چې یو څوک د یو باچا حضور ته د میلمه په شکل باندې ورسي، نو د باچا د طرفه یو هدیه یا یو سوغات ورکول کیږي. نو د رب العالمین چې د باچاهانو باچا دی او هغه ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو میلمه په صفت باندې ورلی، نو په دغه شاندار ملاقات کې الله جل جلاله په هدیه کې او په تحفه کې لمونځ ورکوي. تاسې د لمانځه دغه لوړ مقام او لوی قدر ته وګورئ. د اختر په ورځ هم لمونځ، د جمعې په ورځ هم لمونځ، د لمر او سپوږمۍ د تندې نیولو په ورځ هم لمونځ، د بیرې په وخت کې هم لمونځ، د خوشحالۍ په وخت کې هم لمونځ، د باران غوښتنې په وخت کې هم لمونځ. لمونځ هغه شی دی چې مخلوق و خالق ته نږدې کوي. لمونځ د رب العالمین او د هغه د بندګانو په مابینځ کې رابطه ده. پس د دغه عظیم او مشرف ملاقات رسول صلی الله علیه وسلم بیرته رجعت وکړي او راوګرځېدی. په لار کې د موسی علیه السلام سره ولیدل. موسی علیه السلام پوښتنه ځینې وکوله چې الله په چه شي باندې امر کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما رب امر کړم چې یوه شپه او په ورځ کې به 50 لمونځونه زما پر امت باندې فرض وي. موسی علیه السلام ورته وفرمایل
علما بني اسرائیل څخه تر دې کم غوښتل او تر دې مې لږ ځین غوښتل خو د هغو په وسه نه پوره او نه کول ته بیرته خپل رب ته رجوع وکوه او ستا د امت دپاره تخفیف ځینې وغواړه. رسول صلی الله علیه وسلم و جبرائیل علیه السلام ته وکتل لکه په دغه باره کې چې مشوره ځینې غواړي. جبرائیل علیه السلام اشاره ورته وکوله که دې خوښه وي هو درځه. رسول صلی الله علیه وسلم هم د خپل رب العالمین طرف ته رجوع وکول. نو دا رجوع موږ ته نه د معلومات چې پر کومه صورت دی آیا حقیقتا بیرته وګرځېدی او که د دعا پر شکل باندې. په هر صورت رب جل جلاله ته رجوع وکوله او وی غوښتل چې دغه لمنځونه زما پر امت باندې څه سپک سي او څه لږ سي. الله جل جلاله لس لمنځونه پر کم کړ. بیا هم موسی علیه السلام ورته وایي چې ډیر دي او رسول صلی الله علیه وسلم رجوع کوي څو 10 سول او بیا 20 سول او بیا 10 سول او بیا 15 سول. بیا هم موسی علیه السلام وویل ما د بني اسرائیل څخه تر دغه لږ غوښتل او نه سوی کولای. نور هم د الله جل جلاله څخه تخفیف او اسانی وغواړه مګر رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دغه ډیرې مراجعې په سبب حیا راته ودرېدله نور رجوع نسم کولای زه پر دغه راضي یم او قبول مې. او بیا د الله د طرفه څخه ورته وفرمایل شو دغه لمنځونه په ادا کولو کې 15 دي مګر ثواب یې د هغه 50 سر برابر. محترمو ورونو تاسې ورته وګورئ موږ او تاسې په یوه شپه عروس کې د الله جل جلاله دپاره 15 لمنځونه کوو خو هغه هم ځینې ناوخته ځینې قضا سوي خو الله دغه 15 لمنځونه موږ ته په 50 لمنځو راحسابي. دا هم د رحیم او کریم رب جل جلاله فضل او کرم دی. که چیرې موږ په هغه 50 لمنځو مکلف سوي وای څه حال به مو وای. نو دا د الله کرم او احسان دی چې لمنځونه یې 15 را باندې فرض کړي دي او ثواب د هغه 50 لمنځو راکوي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه معراج په واسطه بیرته بیت المقدس ته راوګرځېدی او د بیت المقدس څخه بیرته بیا مکه مکرمه ته تشریف راوړی. دا نو د اسراء څخه د عودي او د بیرته راګرځېدلو حالات. رسول صلی الله علیه وسلم پر لارې څه شان ولیدل یا څه شان ورته پیښ شول. هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم پر بوراق سپورو او د یو قافلې پر محاذات او برابر باندې تیرېدی چې دغه قافله هم د قریش وه چې د شام څخه مکې مکرمې ته رهي وه. د دغه قافلې څخه یو اوښ دغه د بوراق تګ او تیزوالی ولیدی او زلهو تورېدی. د قافلې څخه یې وځغستل دونه لرې ولاړی چې د قافلې د خلکو څخه ورک شو. دوی پسې ګرځېدل او نه ویني ځکه شپه او تاریکه ده. رسول صلی الله علیه وسلم ورغږ کړل چې اوښ مو په پلانکي ځای کې دی. خلک په تعجب کې سول لوړ د هوا د خوا څخه غږ اوري او څوک نه وي خو هغه ځای ته چې ورغلل اوښ یې حالت پیدا کړ. خیر رسول صلی الله علیه وسلم په دغه شپه کې بیرته مکې مکرمې ته راغلل. دغه ټوله شپه سفر او دغه ټولې واقعې په دغه یوه شپه کې بلکې تر یوې شپې لا هم په لږ وخت کې پیښ شوې ځکه په دغه شپه کې ولاړی او په هغه شپه کې بیرته تر سهار د مخه راغلی. محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته بیان د سیرت نبی صلی الله علیه وسلم به پر روانه برخه کې بیان سي ان شاء الله تعالی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.